یو سړی بی هغه ته به خلک مهدي وی دا به نیک سړی وي نیک خلق به وی یاره دا مهدي نیک سړی دی د هغې متعلق به خبرې شروع کړي دی به ویریږي امام مهدي صاحب د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی د دې نه مخکې به هم ډېر خلک یې د مهدي دعوه به کوي خو دا به دروغجن امام مهدي به ویریږي دی به د مدینې منورې نه راشي مکې مکرمې ته اسې نه ما څوک بادشاه مقرر نه کړي د بادشاهۍ دا بوج چته زما په سر باندې راپرونه دي نو دی به مکې مکرمې ته راشي او حضرت علی رضی الله عنه فرمایي حضرت حسن رضی الله عنه ته اشاره وکړه وی مهدي به د ده په اولاد کې راځي او د دواړو جهانو سردار مبارک هم وایي مهدي به زما په اولاد کې راځي د فاطمې په اولاد کې به راځي امام الانبیاء وایي نوم به زما د نوم په شانتي نوم به محمدي او د پلار نوم به زما د پلار د نوم په شانتي د پلار نوم به عبدالله وي او د مور نوم به زما د مور د نوم په شانتي د مور نوم به آمینه وي او امام الانبیاء فرمایي وی خوی بهم زما د خوی په شانتي 9 کاله به د ځمکې په دې سر باندې حکومت کوي او دا ځمکه به د عدل او د انصاف نه ډکه کي داسې حکومت پکې عدل او انصاف به نو خیر امام مهدي به راشي مکې مکرمې ته چې یاره اسې نه ما څو خلیفه او بادشاه مقرر نه کړي د بیت الله نه به دې طواف کوي د شام ابدال به هم راغلي د یو ځای بل ځای نیکان خلک به هم راغلي هغه به هم د بیت الله شریف نه طواف کوي او دا خبرې به خلک ځان سره کوي چې یاره ځان له یو نیک خلیفه پکار دی یو نیک مشر پکار دی په دې کې به د دغې نیکانو خلکو نظر په مطواب کې په دې امام مهدي باندې پروزي خلک به مو چې دا ډېر نیک سړی دی او دا د خلافت دپاره لایق دی د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی د حجر اسود او د مقام ابراهیم په مابین کې به دغه نیکان خلک د امام مهدي رونیسي او ده ته به وایي چې ته زموږ خلیفه او بادشاه دی به خلافت او بادشاہ ته غاړه نږدي خو خلک به په زور باندې خلیفه او بادشاه کی اوس امام الانبیاء د دې یو څو نښې ښولي دي یو خدا چې نوم یې د رسول الله مبارک د نوم په شان د پلار نوم یې د امام الانبیاء د پلار د نوم په شان د مور نوم یې د پاک پیغمبر واک د مور د نوم په شان دوی بله نښه دا ده چې په دې دا چې او چې کله دی خلیفه مقرری د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی دا میاشت په د رمضان میاشت دا یې بله نښه شوه د رښتوني مهدي او په دغه میاشت کې به سپومې هم تندر نیولي دا یې بله نښه شوه او د دغه رمضان په 15 تاریخ باندې به نور هم تندر نیسي دا یې بله نښه شوه بل دغه وخت کې به د اسمان د طرف نه یو غیبي اواز شي هذا خلیفة الله فی الارض فاسمعوا له واطیعوه دا د الله خلیفه دی په دې ځمکه کې د ده تابعداري وکړئ او د ده خبره ومنئ دا د صحیح مهدي هغه نښې دي دغه وخت کې به مسلمانان لږه ساه والي سرونه به روچت کی اذا شکر دی پروردگاره یو خلیفه خو راله په لاس باندې راغی کنه د مسلمانانو یو بادشاه مقرر شو دا مسلمانان نیکان خلق خالص مسلمانان به تیتر بیتری ګوټونو موټونو کې به پټ شوي دا به روزي میدان ته او ځان به امام مهدي صاحب لره ورسوي د امام مهدي یو ډله به جوړه شي دی به اعلان وکړي چې یاره تاسو خلکو زه په زور باندې خلیفه مقرر کړم نو که د دې عیسایانو او د دې یهودیانو په مقابله کې ما سره ودرېږئ خو ټیک شوه او که د دې عیسایانو او د یهودیانو په مقابله کې تاسو ما سره نه ودرېږئ نو دا خلافت ما نه واپس والی زه نه خلیفه کېږم خلق به ورته سینې وډبوي چې بلکل د دې یهودو او د عیسایانو په مقابله کې موږ تا سره کلک ولاړ یو امام مهدي صاحب یوه ډله به د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی د بنو کل قبیلې خوریان به
هغه خلق به د امام مهدي د مقابلې دپاره راشي الله به په هغوی باندې یو ځای کې دا ځمکه وشلوي او هغه خلق به په دې ځمکې وردن نه شي د ده مقابله به ونه کړی شي خیر امام مهدي صاحب سره به دا خلق یو ځای شي او په دې عیسایانو او په دې یهودیانو مقابله به شروع کړي په دوی باندې به حملې شروع کړي د مدینې منورې نه او د مکې مکرمې نه تر هغې شامه پورې د مسلمانانو یو حکومت به قایم شي هغې شامه پورې د مسلمانانو حکومت به راشي دغې وخت کې به الله پاک مسلمانانو له لږه غلبه او فتحه به الله پاک مسلمانان له ورکړي ما درته وي چې 9 کاله حکومت به کوي د عدل او د انصاف حکومت به کوي مال او دولت به دومره زیات شي چې د هغې اړوسې انتها نشته ځکه چې حکومت د عدل او د انصاف نو مال او دولت به بیا زیات دي تر دې چې یو سړی به راشي هغه به چاله زکات ورکوي چې یاره غریب وګورم چې زکات ورکم غریب به پیدا کیږي نه داسې انسان به پیدا نه کې چې هغه د تا نه زکات والي هر انسان سره به مالي مالدار له خو زکات نشي ورکولی یو سړی به راشي بل له به زکات ورکوي چې وروره دا زکات دی د الله دپاره مانه قبول کا ابو ورته وایي وروره که بېګا دې راوړو نو ما به ورنه اخیستی و ما له الله په خپله دومره مال راکړی دی چې ما سره غم او سودا ده چې په ما باندې کال تیر شي چې زه به د خپل مال زکات چاله ورکوم د ځمکې په سر باندې به ګرځې دومره به څوک پیدا نه چې دومره به څوک پیدا نه کړي چې هغه تا نه زکات قبول کړي الله دې زمونږ په وطن کې امن او انصاف راولي او د عدل او د انصاف حکومت یو د دروغو آواز به وشي چې دجال راغی حالان کې دجال به نه راغلی دغې وخت کې به امام مهدي صاحب دا خلک را جمع کړي چې پته ولګي نو هغه آواز به د دروغ هغه به دروغجني بیا هم د دروغو د آواز کې یو پیدا شته خلک به را بیدار شي او امام مهدي صاحب به هم خلکو ته ووایي چې د دواړو جهانو سردار مبارک پیشنګویي کړې ده او واقعي ګورې دجال راتلونکی دی نو دجال خو بني خو مسلمانان به ذهني طور سره تیار شي بیا په حقیقت کې به دجال راښکاره شي دا دجال چې راشي نو دی به 40 ورځې د ځمکې د سر د پاسه د دواړو جهانو سردار مبارک وی تیری یو سپین خر باندې به راشي هغې وخت کې همدغه خرو او هغې وخت کې همدغه اسونه و دغه نیزې وې او دغه تورې وې نو د دواړو جهانو سردار مبارک د هغې موافق بیان خلکو ته کړی دی په یو سورلی باندې به راشي د هغې وخت چې څه سورلي وي په هغې باندې به راشي نو دې امام الانبیا فرمایي 40 ورځې به د ځمکې په سر باندې دجال تیری یو ورځ به دومره اوږده وي د کال برابر دویمه ورځ به دومره اوږده وي چې د میاشت برابر او درېیمه ورځ به دومره اوږده وي چې د هفتې برابر او نورې ورځې به د عامو ورځو په برابر وي او د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی دا دجال د هغې مشرق نه واله تر دې مغربه پورې او د دې جنوب نه واله تر دې شماله پورې په دې ټوله ځمکه باندې به دا دجال چکر ولګی او د دې ځمکه کې او دې غرونو کې چې څه سره زر او سپین زر دي او کم معدنیات تی پکې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی دا به ټول د دې دجال تابع وي لکه د شاتو دا بادشاه او د شاتو د کوین او د شاتو د ملکه تاسو لیدلې ده د شاتو بادشاه او ملکه چې په کم باندې دي ټولې مچې ورپسې رواني دغه رنګې دا معدنیات دا مال او دولت دا سرو سپین دا به ټول د دجال تابع یو به ورسره جنتي بل به ورسره اوري باغونم وسره شته اورم وسره شته خو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي د دجال دا جنت دا په حقیقت کې اور دی ځکه چې کم انسان له مال ورکه او دولت یې ورله ورکه او دجال به د خدای دعوه کوي په دجال باندې ایمان راوړ نو دغه سړی لاړ اور کې پریوت
او چې کم سړی دجال په اور کې وغورځاو هغه سړی به الله پاک جنت ته بوځي. نو امام الانبیا فرمایي وی دا جنت اور دی او دا اور د دوړو جهانو سردار مبارک فرمایي دا جنت دی. دا عیسایان دا خلق دا به د دجال ملګري شي، دا شنه صادرونه به چولی او دا به د دجال ملګري شي. چې کله دجال راشي امام مهدی صاحب وی چې یا الله ټول مسلمانان مې راټول کړیو، اتفاق راغلیو، دا قرآن د بیا خلک ګډوډ کړل ځکه دجال له به الله داسې نښې نښانې ورکړي چې هغې ته ټینګېدل دا ډېر زیات ګران کار دی. نو دا دجال به رواني چکر به لګی په یو قوم باندې به راشي، هغې قوم ته وایي تاسو ما خدای منئ؟ هغوی به ورته وایي چې نه مونږ خو تا خدای نه منو. ښه ما خدای نه منئ؟ وایي بلکل تا خدای نه منو. باران ته به وایي چې بند شپې په هغې خلکو باندې د وریځ نه او د بره نه باران بند شو. چینو ته به وایي چې تاسو اوبه ښکته لاړې شئ، هغې چینو کې او کویانو کې به اوبه ښکته لاړې شي. د هغوی چې څومره فصلونه هغه فصلونه به اوچ شي، ختم به شي، او د هغوی چې څومره مال او دولت دی هغه به ټول د دجال پسې روان شي. او دغه خلک به د لوږې او د تندې لاسه دا خلک مړه کېږي. چې دجال روان شي د هغوی هغه مال او دولت به هم روان شي. چینو کې اوبه ختمې شوې، کویانو کې اوبه لاندې لاړې، فصلونه تیار اوچ شو، بره د اسمان نه باران نه کېږي، خلک به مري، بعضې به مړه شي. دا دجال چې لاړ شي واپس به بیا په هغې خلکو باندې راشي، یره که تاسو ما خدای منئ دا هر څه درله واپس در کوم. هغوی به ورته وي بلکل ایمان در باندې راوړو، خو دا کم مالونه چې د موږ نه اخیستي نو دا موږ له واپس راکړه. هغه دجال به د هغوی هغه مالونه هغوی ته واپس ورکړي. به اسمان ته به ووایي بره د وریځ نه په هغوی باندې باران وشي، کویان او چینو کې به واپس اوبه را زرغونې شي، د هغوی هغه فصلونه به واپس را زرغون شي. او چې کم خلک په دجال باندې ایمان راوړي د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی ماښام کې چې د هغوی هغه څاروي کور ته راځي بلکل ساربه به او دا تشي به یې داسې د غوښې د لاسه پړسېدلي او دا غولانځې به د هغوی د پیو نه ډکې ډکې. هغه خلک به په دجال باندې ایمان راوړي. دا دجال به تیر شي په یو بل قوم باندې، هغوی ته وایي په ما باندې ما خدای منئ؟ هغوی به ورته وایي نه. دی به ورته وایي که زه درته یو نښه وښیم. وایي څه نښه راته ښې؟ وایي ستاسو چې کوم پلاران مړه شوي دي او کوم نیکونه ستاسو مړه شوي دي چې هغه دله واپس را جمدي کړم، ما به خدای ومنئ؟ هغوی به ورته وایي او ځکه اوس مړې را جمدی کول دا خو د انسان په وس کې نه دی. دی به ورته وایي راځئ. هغه خلک به د خپلو پلارانو نیکونو ورونو میندو قبرونو له بوځي او دا دجال به ورسره لاړ شي. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې دې مقبرې ته بوځي نو دې چې اواز وکړي هغه قبرونه به وشلیږي او شیطانان به د هغې قبرونو راوځي، د هغې خلکو د پلارانو شکلونه به د هغې خلکو د میندو په شان او د هغې خلکو د رونو په شان. خلک چې وګوري خو دی خو راله رور را جمدی که، دی خو راله پلار را جمدی که، دی خو راله مور را جمدی کړه. هغه خلک به په ایمان راوړي، مال او دولت او باغونه دا به دجال هغوی له ورکړي. داسې به لګي چکر به د ځمکې په دې سر باندې د دجال لګی. یو قوم به په هغې قوم باندې به اپت راغلی، اپت د هغوی به څاروي مړه شوي، د هغوی به مالونه هلاک شوي. دا دجال هغوی به ډېر زیات خپی، دجال به پرې راشي. هلکه ولې داسې خپه یې؟ یره وایي په موږ باندې اپت راغلی دی او زمونږ چې کم څاروي دی هغه مړه شوي دي، مال هم هلاک شوي دي. دجال به ورته وایي چې دا هر څه درته را واپس کړم، په ما باندې به ایمان راوړې؟ هغوی به وایي بلکل. دی به اسمان ته اشاره وکړي، بس بره نه اسمان ته به وایي او به پې باران راووري، ځمکې به فصلونه را زرغون کړي، مال او دولت به زیات شي. هغه خلک به هم په ایمان راوړي په دجال باندې.
د دوړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې دا دجال به مکې مکرمې ته مدینې منورې ته نشي رادننه کېدی. د مکې مکرمې او د مدینې منورې په کوڅو باندې به فرشتې ولاړي او چې کلم دا دجال راځي هغه فرشتې به په درو باندې وایي او دا مخ به ورله اړی بل طرف ته. نو دا دجال دی به د مدینې منورې نه بهر وي، دننه راتلی نشي. نو په دې مدینې منوره باندې به زلزله راشي. نو هغه خلک چې کم کافر خلک دی هغه به دې دجال ته وروځي، خو مدینې منورې ته راتلل او مکې مکرمې ته راتلل دا په ده باندې بند دي. پاک پیغمبر مبارک فرمایي وی د دجال دا ښه سترګه دی په دې ښه سترګه باندې ړوند ړوند لکه په دې سترګه باندې نوک لګېدلي که د نوک په شان، لکه د شین انګور ته ګوره د شین انګور په شان به دا سترګه روتي په ښه سترګه ړوند دی. د دواړو جهانو سردار مبارک وی پام کوئ ګورې دی الله خدای نه دی، الله غیب جن نه دی او نه الله ړوند دی او دا بدبخته په سترګه ړوند دی غیب جن دی. بل په دې تندي به لیکلي کافر، دا په دې تندي لیکلی شوی کافر، خو په دې لیکلو به سوچه مسلمان به پیږي او کافر به په دې باندې نه پیږي. دې دجال له به یو ځوان راشي د مدینې منورې نه اب ورله روځي. چې کله دې دجال له روځي دی به ورته وایي یاره ما خدای منې، اب ورته وایي تا بلکل خدای نه منم، ته هغه دجال یې چې امام الانبیا د هغې مونږ ته بیان کړی دی، هم هغه دجال یې. خلکو ته به وایي که دې زه مړ کم تاسو به ما خدای ومنئ، هغوی به ورته وایي مونږ خو په تا مخکې ایمان راوړی. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی د هغې سړي په دې سر باندې باره کېږي او په دې منځ باندې بیا دوه ځایه کړي، نیم به یو خو غورځېږي او نیم به بل خو غورځېږي او دا دجال به د هغه په دې منځ کې لاړ شي، تیر را تیر به شي. بیا به دې خلکو ته وایي چې دی واپس را جمدې کم په ما باندې به ایمان راوړی. خلک به ورته وایي چې مونږ خو مخکې منلې. هغه سړی به واپس را جمدې کړي او اصل کې دا سړی چې را رواني د دې دجال به خپل لښکري هغه لښکر به رونیسي، هغوی به ورته وایي کم خوا ځې؟ ورته وایي چې دغې دجال ته ځم. هغوی به ورته وایي ولې تا زموږ په خدای ایمان نه وې راوړی؟ دی به ورته وایي نه، هغوی به یې وجني بیا به یې مړ نه کړي، دجال له به یې راولي. خیر دا دجال به خلکو ته چې واپس یې را جمدې کم ما به ومنې. خلک به ورته چې مونږ خو مخکې در باندې ایمان راوړی دی. هغه سړی به واپس را جمدې کړي. چې کله واپس را جمدې کړي دجال ته به مخامخ ودرېږي، بلکل دا مخ په لکه د 14مې سپومۍ په شان پړقېږي. دجال به ورته وایي چې اوس را باندې ایمان راوړې، ابه ورته وایي چې اوس خو مې در کې بصیرت او بینایي نورم زیاته شوه. هم هغه کذاب او دروغجن چې د دواړو جهانو سردار مونږ ته ویلي ته دجال به راځي، هغې دی به دوباره وجني، اب ورته ایمان نشي وجلی. د دوړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې یو ځل یو انسان مړ کی او بیا یې راجمدې کی دوباره بیا د هغه په وجلو باندې بیا طاقت نی، نو دی به دوباره وجني وجلی به نشي. د هغه په دې ځای باندې به الله پاک داسې سیکا او اوسپنه او تانبه ولګوي چې د چاړه به پې کار نه کوي، بلکل دی به نشي لالولی. بیا به دې خلکو ته راښکاره کړي چې ما ورته وغورځو، هغه له به الله پاک جنت ورکړي. داسې د دجال نوم ډېرې نښې نښانې نور هم شته، خو وخت دومره دی چې هغې کې زه ټولې نشم بیانولی. آیا دا دجال پیدا شوی دی او که دا دجال نه دی پیدا شوی؟ دی شته او که دا دجال نشته او دا کم ځای دی او کم ځای نه دی؟ نو یقیني علم د دجال دا الله ته دی. خو د امام الانبیا په وخت کې یو الک پیدا شوی په یهودیانو کې، ابن سیاد. بعضې روایاتو نه معلومیږي چې دا دجال دی. د دوړو جهانو سردار مبارک صحابو ته فرمایل وی دجال دا به د یهودیانو په کورنۍ کې پیدا کیږي، نه بیان کړی دی. او د داسې مور او پلار نه به دا دجال پیدا کیږي چې 13 کاله به د هغوی بچي نه کیږي، 13 کاله پس به دا دجال پیدا شي. او د دوړو جهانو سردار مبارک فرمایي
وی چې دا لږ پیدا شي دا به ډېر زیات خراب او بیکاري د ده دا زړه دا به بیداري او پاک پیغمبر ورکوي سترګې به ودې وي زړه بیدار او سترګې به ودې وي او د دواړو جهانو سردار مبارک صحابو ته فرمایل وی دا پلار به لوړ دنګ او نري وي او دا پوزه به داسې وي لکه د توتي دا مهوکه او دا مور به پهلوان او غټه ښځی دا رسول الله مبارک د هغه نښې وښولې یو صحابي فرمایي وی په مدینه منوره کې یو خبره خوره شوه د دواړو جهانو سردار مبارک کم الک یاد کړی چې دجال به په یهودیانو کې پیدا کیږي او کمې نښې نښانې یې ښولې دي دا قسمه دجال پلان کې یهودي کې الک پیدا شوی دی هغه صحابي و یو زه شم او یو ما سره یو ملګری شو وی لاړو هغه یهودیان هغه کورنۍ ته وی چې ورغلو وی دا لږ پروتو وی چې دی پروتو وی منګه د مور او پلار نه تپوس وکړو چې یاره ستاسو بچی شته وی چې او موږ له الله پاک یو بچی راکړی دی خو ډېر زیات خراب دی ډېر زیات موږ د هغه نه تنګ یو هغه سترګې ودې وي او ډېر بیداري چې موږ څه خبرې کوو نو هغې اوري هغه پې خبرېږي نو هغه صحابي وی چې ما پلار ته وکتل پلار یم په هغې صفت موصوف و چې امام الانبیا بیان کړو بلکل نری لوند دنګ او دا پوز یې داسې وه لکه د توتي مخوکه چې مور ته مې وکتل مور یې بلکل سربو پهلوانه غټه ښځه وی ما ورته چې څومره موده پس دا پیدا شوی دی وی چې 30 کاله زموږ بچي نو او 30 کاله پس دی موږ له الله پاک را کړی دی خو ډېر زیات خراب دی ګوره امام الانبیا چې څه ویلو هغه نښې په دغې هلک کې وې د دواړو جهانو سردار مبارک ته چې وې د الله رسوله تا چې د دجال کمې نښې نښانې بیانولې په یهودو کې غالک پیدا شوی دی پاک پیغمبر مبارک وی ښه عمر فاروق رضی الله عنه ته یې راځه ځان سره صحابه کرام کړل روان شو چې روان شو د دواړو جهانو سردار مبارک کله به د کجوري یو بوټي شاته ځان پټ که کله به د بل بوټي شاته ځان پټ که کله به د یو بوټي په څانګو ځان پټو کله په بل مقصد یې دا چې دی ابن سیاد له په داسې ټیم کې ورسېږم چې دی مې ونه ویني او زه د خبرې واورم چې ما ته پته ولګي چې دا واقع هغه دجال دی او که نه دی د دواړو جهانو سردار مبارک ځان پټو د دې ابن سیاد خپل نوم سواب و د دې سواب هغه مور د دواړو جهانو سردار مبارک ولید اواز یې ورته وکړه ای سواب محمد دی صلی الله علیه و آله وسلم بس هغه سترګې وغړولې را پاسېد پاک پیغمبر مبارک وی دا مور دی الله پاک د ده مړه هلاکه کړي که دې ورته اواز نه وی کړی موږ ته به پته لګېدلې وه چې دا واقعي هغه دجال دی او که نه دی د دواړو جهانو سردار مبارک ورنږدې شو رسول الله مبارک ته تپوس کوي وی حال دې څه دی وی څه حال دی وی جې سترګې مې ودې وي او له مې بیداري مخکې رسول الله مبارک ویلو هغه شانتې وه ورته وی سینې وی د سمندر د پاسه یو تخت وینم او پاک پیغمبر مبارک فرمایي وی د ابلیس دا تخت دا د سمندر د پاسه پروت دی د دوړو جهانو سردار مبارک وی دا شیطانان هغه تخت ویني هغوی سره رابطه او کنکشن وکنه وی د هغوی هغه تخت ویني رسول الله مبارک ورته وایي څه واقعات او خبرونه دله راځي او که نه راځي وی او راځي بعضی وخت کې دوه خبرې رښتیا یو خبره دروغ او بعضی وخت کې دوه دروغ او یو ریشه رسول الله مبارک خبره پې ګډه وړه شوې ده د دوړو جهانو سردار مبارک ورته وی تا ته د اړه کې زه یو شیز راولم او زه یې درنه پټوم تپوس یې درنه کوم ماله بیا جواب راکې پاک پیغمبر واک ورته په اړه کې صورت دخان راوست اړو کې ورته صورت دخان راوست ورته یې وایه ما په اړه کې څه راوستي دي دی ورته یې هو دوه دوه وی نور نه پوهېږم خو څه دوه دوه دي نو ښه شیطانو پاک پیغمبر واک ورته احسا چغې شه الله چې در لکمه مرتبه مقرر کړې ده د هغې نه تجاوز نشي کولی د دوړو جهانو سردار مبارک ورته وی ما د الله رسول منې وی ته د عربو پیغمبرې
مقصد دا چې ټولي دنیا ته نه پیغمبر شوی رسول الله مبارک ته ما د الله پیغمبر رسول منی امام الانبیاء آمنت بالله ورسوله په الله ایمان دې زه د الله پیغمبر لکه چې څنګه زمونږ په رسول الله مبارک باندې ایمان دی امام الانبیاء باندې ایمانی چې زم د الله پیغمبر یم خیر عمر فاروق رضی الله عنه د الله رسول نخې نهانې خو پاکستان اجازت کو چې سر تی پترو هم دنیا به گمراه کوي د دوالو جهانو سردار مبارک وی عمره وی که دجالی خود د وجلو د پر الله عیسی علیه السلام مقرر کړی تی نشي وجلی او که دجال نی نو اسد یو يهودي په وجلو کې تا ته څه پیدا ده داس یو ځل نیم رسول الله مبارک بیا ورغلی دی دله حضرت ابن عمر رضی الله عنه د عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی وی په مدینه منوره کې یو ځای کې کوڅه کې را سره یو ځای شو وی ما ورته چې لکه ستا په باره کې خلک وایي چې دا خو دجال دی وی د دې پوزې نه داسې اواز وکړه لکه د خر د اواز په شان او داسې ځان وپړسو هغه ټولې کوڅې ډکه کړه دومره وپړسېد بس ابن عمر رضی الله عنه هم شاته نه دي کتلې حفصې رضی الله عنها په دروازه وردننه شوې دی هغې تیل وی هغې وتین صابداره تا د دوو جهانو سردار مبارک نه دی ویلې چې دی به یو خبرې د لاسه غوسه کېږي او میدان ته به روځي صابداره په قلاره کښېنستې څه کې حضرت ابو سعید حضوري رضی الله عنه فرمایي وی خلک روانو د مکې مکرمې ته حج لتلې وي زم تلمنو وی یو ځای کې را سره د ابن سیاد را سره یو ځای کې یو ځای شو وی چې مې ورته وکتل وی ما وی چې په مدینه منوره کې خدا ګړه چې دا دجال دی وی دیم روان دی وی زو دې ځان لشو وی چې زو دې ځان لشو ما یره د کې خو هغه نخې نښانې شته چې نه دجال نه دته یریدم وی ما تی چړک لکه ما یریګه ګوري ونه یریږي وی ما وته یره یو تپوس در ابن سیاد کوم ستا په باره کې دا خبره مشهوره چې خلک وی دا دجال دی آیا ته دجال یې کني وی راته خاندل وی ما ته وی ګورم رسول الله مبارک ویلی دی چې دجال به کافری وی ما ته چې بالکل وی راته چې زه مؤمن یم ما ایمان راوړی نو څنګه دجال شو وی راته وی د دوو جهانو سردار مبارک ویلی دجال به بچی نه کیږي او زما خو بچی شته رسول الله مبارک ویلی چې دجال به مکې مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي او زه خدای د مدینه منوره نه روان مکې مکرمه ته و یره واقعی ما وی چې رسول الله مبارک وی چې دجال خو به کافری او دا خو مؤمن دی اخو به مکه او مدینه ته نه داخليږي دی اخو د مدینه منوره نه روان دی مکه مکرمه ته داغه بچنی د خو بچی دی وی بیا ما ته وی چې زما د قسم په الله چې دجال ډیر خپې جنم او ما ته دا پته چې دی وخت کې کم ځای کې دی نه غزه ما ته معلوم دی چې کم ځای ولاړ دی قسم په الله چې پیدا کېدو زه ما ته معلوم دی زه غمورم پیژنم او زه پلارم پیژنم ګوره دغه شیو کنه زه مورم پیژنم او پلارم پیژنم وی ما ته ظالمه خبره در باندې ګډه وډکله عمر فاروق رضی الله عنه بقسم خوړ چې ابن سیاد دجال دی په دې به قسم خوړ خیر بس هغه په دغه شک کړی نو بعد نور کسانو بم قسم خوړ بیا یزید په مدینه منوره باندې حمله کړې ده چې کله حسین رضی الله عنه شهید شو هغه په مدینه منوره باندې حمله وکړه هغه وخت کې د ابن سیاد بیا د حرې په موقع باندې غیب شوی پته نه لګیدل بعض وی مړ شوی دی بعض وی هغه وخت کې غیب شوی دی خیر د الله په علم کې ده د دوالو جهانو سردار مبارک یو ځل صحابه کرام را ټول کړل وی ګوره زه تاسو د دجال نه یروم کنه وی راشه د تمیم داری خبره وره تمیم داری رضی الله عنه د رسول الله مبارک صحابي دی د دوالو جهانو سردار مبارک ته وی د الله رسول یوزوما او یو کم دیرش کسان را سره نورو په یو بدبنی کشته کې منګه په سمندر کې سفر کوم هغه په منګ باندې د بادونه د مخالف سمت نه رالل او په منګ باندې خپل بحری جهاز بیړی را باندې ګډه وډکړه یو میاشتې په سمندر کې لوبولو منګه یو جزیره ته ورسولو هغه جزیره ته موږ په یو وړه کشته کې ورلو وی موږ وی چې الله دلته موږ سکو وی چې څنګه ورلو وی هغه کې یو حیوانو وی پاغه باندې مخه تم وخت شاتم په وخت وی دا وختو ډکو وی موږ ته پته نه لګیدا چې دا لاس شهره وی دا غنه موږ او یریدو وی راته وی چې مې یریږي ورشه یو کس ته په دغه جونګړه کې او دغه قلعه کې
ستاسو خبرو ته ډېر زیات شوق کې دی. وی چې موږ ورلو هغلته و یو لویه بلا په زنځیرونو کې تړلې وه. وی راته وی چې په ما باندې خبر شوی رالی چا راته ووې. وی موږ ورته چې دغلته یو جساس او جاسوس و هغه راته وی نو دلته تاله رالو. وی راته وی چې یو تپوس درنه کوم بحر طبریه اوت دی او که اوبه پکې شته. وی موږ ورته چې ښه ډک بیږي. وی راته وی چې داسې وخت به را چې یو ساس کې اوبه هم پکې ني. وی راته وی چې نخل بیسان کې میوه شته هغه د کجروبه. وی موږ ورته چې ډېره میوه ده پکې. وی راته وی چې داسې وخت به راشي چې یو کجروب هم پکې ني. وی بیا وی موږ ته وی چې د آخر زمانې پیغمبر روتی موږ ورته چې وی چې څه چل وکړو عربو سره. وی موږ ورته چې بعضې کسانو په ایمان راوړه او بعضې پرې راونهړل هغوی سره جنګونه وشو. وی راته وی چې چا په ایمان راوړې ښه یې وکړل. وی راته وی چې زه دجال یم او زما وتو ته وخت ډېر زیات نږدې دی ډېر عن قریب ده چې زه به راوځم. نو د دواړو جهانو سردار مبارک صحابو ته وی تاسو چې به ما د دجال نه یې وروړې دې تمیم داري او د ده یو کم 150 ملګرو دا د دجال سره ملاقات کړی دی. خیر یې رونو دجال شته یاجوج او ماجوج هم شته. ته به وی کوم ځای کې دي؟ الله زما ستا د نظر نه پټ ساتلی دي. زمونږ د ایمان دی چې فرشتې شته مو تا ته ښکاري؟ دا سیارې یې رالي؟ نه. ما ته منو چې پیریان شته نه ما ته ښکاري او نه تا ته ښکاري او نه سیارې رالي. الله پټ ساتلی دي. دغه رنګې الله یاجوج او ماجوج او دجال پټ ساتلی دي چې الله پټ کړي نو ستا دوربینونه نشي راښکاره کولی. الله بیا راښکاره کوي په خپل وخت کې. نو خیر دجال به راشي. چې دا دجال راشي ډېر خلک به دې په فتنه کې واقع کړي. حضرت عیسی علیه السلام الله جمده اسمان ته خېجولی دی. نو هغه به د 2 فرشتو په وزرو باندې لاس اچولي او د بیت المقدس مسجد اقصی د منارو سره به هغه راکوشي. دغه وخت به د مانځه ټیمې امام مهدي صاحب ورته ته جمع ته مخکې شه او ورته وایي نه امام به ستاسو نه. عیسی علیه السلام د امام مهدي جمع ته مخکې کي. دا د امام الانبیا د امت هغه برکت دی. بیا به عیسی علیه السلام باقاعده وعدم کوي الله پاک به ورله بچي م ورکوي د عدل او د انصاف حکومت دی. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي و یو غوا به دومره پی کوي چې د یو کلي لپاره به کافي وي. که په هغې وخت کې صحابه خو بالکل چې رسول الله مبارک څه ویلي دي هغه به بالکل منې خو پخوا خو سارو دومره پی نه کول. اوس ماشاءالله پارمې غوا ته وګوره څومره پی کوي. داسې څاروي به نور هم روزي. یو د انار پوستکې هغه به دومره غټه چترۍ چې 100 کسان به د هغې لاندې پټېږي. دا ځمکې به فصلونه را زرغون کړي. اسمان به یو قطره باران پرې نه دي هغه به هم راوورېږي. د عدل و د انصاف حکومت به. او عیسی علیه السلام چې کافران به نو چې عیسی علیه السلام به صلیب مات کی دا عیسایان د صلیب عبادت کوي. خنزیر ته داسې ګور لکه د ګټ په شان هغه خنزیر بالال کی. او د عیسی علیه السلام د خولې نه رامنګه سو باسو نو چې د هغه د خولې نه دا سوځي نو چې تر کومې پورې د هغه نظر دی تر هغې پورې به دا رسي. او دا چې په کم کافر باندې ورځي نو هغه کافر به مري هغه به پاتې کېږي نه. کافران به الله په دغې خلق په دغې طریقه باندې مړه کړي او نور به مسلمانان شي. او دا عیسی علیه السلام به دجال پسې ګرځي. یو ځای کې به دجال را پیدا کی او نیزه به پکې وردن نه کی. هغې وخت کې نیزې او تورې وي. رسول الله مبارک د هغې بیان کړی دی. د الله په علم کې ده چې څه وسلې نو په هغې باندې به دا دجال مړ کړي. خلکو ته به وښیي چې دجال مې ختم کړ. او امام الانبیا وی که عیسی علیه السلام یې مړ نم کړي که نه خو چې هغه ته ګوري دی به داسې ویلي کېږي لکه دا مالګه چې په اوبو کې ویلي شي داسې به دا دجال ویلي کېږي. د عدل او د انصاف حکومت به. عیسی علیه السلام ته به الله وایي چې عیسی دا خپل ملګري ځان سره بوځه کوهي تور ته. زما یو مخلوق دی هغه راښکاره کوم او د هغوی سره د چا طاقت د مقابلې نشته. الله به یاجوج او ماجوج راښکاره کړي. ذوالقرنین هغه ورته دیوال ویلی دی یو بند یې ورته والی د غرونو په مابین کې.
د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی دوی پکې سوري وکړي داسې راکوټې غونتې وایي چې دا نور به پکې بیا وکړو چې سار راپاسي هغه الله بند کړي دغه وخت کې به دوی وایي چې انشاءالله به وایي چې انشاءالله دا نور به پکې بیا وکړو هغه سوري به بند نشي باقي کار به پکې وکړي نو دا به راښکاره شي د هر لوړ ځای نه به داسې په منډه باندې را روانې دا د ځنګل د حیوانات او د غوان او د اوښان او د ګړې او د چیلې به یو پرېني دا به ټول د هغوی خوراک شي مسلمانان دا به عیسی علیه السلام ځان سره کوهي تور ته بوځي هلته به دا پټ شي او په دغې بهیره تبریه به راشي هغه بوس کی او دومره بګنی چې دا اول به هغه بوس کی او اخر خلک چې راځي یو ساس کې بم پکینی لکه دی خیالي ته وګوره دا په دې وړي کې څنګه په درمبونو باندې بیږي او اوس وګوره به پکې نشته کمی دی پکې دا به ختم کی دا میوې به ختم شي نو دوی به وګرځي د ځمکې د پاسه به څوک پیدا نه کي بیا به د ځمکې مخلوق هم ختم که اسمان والا ختمو اخوا به په خپل اسلحو باندې ګزار نه شروع کی ابه ورته الله پاک هغه غشي او یا د هغې وخت د الله په علم کې ده ابه ورته واپس په سرو باندې په وینه باندې سره راشي دوی وایي چې د اسمان مخلوق هم ختم که دغه وخت کې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي په مسلمانانو به ډېر بد حالتي 100 اشرفې به یو انسان ورکوي خو د هغوی سر به ورته هم نه ویلاویږي دا تختی به په مسلمانانو باندې راشي عیسی علیه السلام به الله پاک ته سوال وکړي الله پاک به د دوی په دې ترهونو کې دانې راوخیجوي او لکه څنګه چې په دې چیلو په چرګوټو مرض راشي دغه شان به مړه شي دومره بوی به کوي چې یو لیزې دوه لیشتې بني چې خالی د دوی وجودونه پې پراته عیسی علیه السلام به یا الله دلته به موږ څنګه وخت تېرو الله به مارغان راولي دا غټ غټ سوټونو والا او د دوی دا وجودونه منیسي او دوی دریاب ته دې وغورځوي بیا به رب العالمین باران وکړي دا ځمکه به صفا کړي بیا به د عدل او د انصاف حکومتي بیا به عیسی علیه السلام وفات شي د امام الانبیا چې کوم ځای کې ښخ شوی دی او عمر فاروق رضی الله عنه او ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه ځای کې د یو قبر ځای خالی دی حسن رضی الله عنه هغه هم ډېر کوشش کړی دی زه پکې ښخ شمه خو بس هغه ځای کې هغه هم نرې ښخ شوی همدغه رنګې خالي هغه ځای پروت دی هغه ځای کې به عیسی علیه السلام بیا هغلته دفن کېږي او د هغې نه پس به الله پاک بیا یو اوا راولي د هغې د وجې به دا مسلمانان دا ختم شي دا انور مسلمانان به ختم شي دا چې کله پروزي په دغې مغرب باندې الله به ته یې راواپس شه دی به لږ داسې راواپس شي روچت بشي دغه وخت کې به د توبې هغه دروازه بنده شي بیا به واپس پروزي دا هم د غټو نښو نه یو نښه ده دابة الارض به روزي دا به شپېته ګزه اوږدی د صفا د غونډۍ نه به دا روزي اور به راځي بعضې نښې نور هم دي خو ټیم ناوخته دي نورونو اصل کې خبره مې درته دې پورې کوله امام الانبیا فرمایي بادروا بالاعمال فتنا وی په خپلو نیکو عملونو باندې ګورې سبقت وکړئ فتنې را روانې